د بلخ په ګډون د هیواد د ډیرو نورو ولایتونو سړکونه خام او خراب دي چې په ژمي کې د خټو له امله خلک ستونزې ګالي او په دوبي کې د دوړو او ګردونو له امله څوک ساه نشي ایستلی. له دغه لارو څخه یوه همدا د یرګنک لویه لار ده چې د سمنګانو ولایت خلم او د کندوز چاردرې ولسوالۍ ترمنځ غځېدلي چې سمنګان او کندوز ولایتونه سره نښلوي. په هیواد کې سرتاسري امنیت او د پرمختګ او آبادۍ لپاره د اسلامي امارت هلي ځلي په شمال کې د 209 الفتح قلي اردو قمندانۍ خپلو خلکو ته د هوساینې لپاره مټې رابډ وهلي او پر دغه سړک کې د جغل اچولو چارې پیل کړي چې تر اوسه پورې 80 سلنه کار مخته تللی. لله الحمد 209 الفتح قلي اردو د مدیریت انجینري د پرسونل او د کنډک انجینري پرسونل په وسیله باندې جوړ کو چې د جوړونې چارې تقریبا 80% تکمیل شوي دي. مخکې دې نه دا سیمه ډېره زیاته خرابه وه او وسایط په ډېر مشکلات سره تېرېدل. اوس لله الحمد زموږ وسایط ډېر په اسانۍ سره تېرېږي. په شمال کې د 209 الفتح قلي اردو ویان وایي د سړک جوړونې لپاره ټول تخنیکي ټیم په کار اچولی چې د کار له پیل راهیسې تر اوسه پورې پر دغه سړک 40 لک افغانۍ مصرف کړي او ډېر ژر به چارې په اساسي ډول بشپړې شي. دې لارې تقریبا 2 میاشتې کېږي چې دلته زموږ مسلکي او فني انجنیران راغلي دي، خپل ټول وسایط په کار اچولي دي. تقریبا زموږ 80% کار تکمیل شوی ده او تر اوسه پورې تقریبا 40 لک روپۍ په دې باندې مصرف شوي دي. د ملي دفاع وزارت اړوند ټول منصوبین هڅه کوي تر څو د دفاع او امنیت ترڅنګ د خپل هیوادوالو د بیا رغونې، د خپل هیواد د پرمختګ او د خپل هیواد د خودبسیانې په برخه کې هم خپل خدمات وړاندې کړي. همدارنګه پر دغه لاره یو شمېر موټر چلوونکي وایي د سړک په جوړېدو سره به نور له ستونزو خلاص او پر سړک به هوسا او آرام تګ راتګ وکړي. تقریبا سابق 50% میومد ولی 100% همین راه میآید. بسیار مشکلات ما سابق زیاد بود. موتر چاپو میشد، در راه بند میماند، در خاک و گل بند میماند. این لحظه 100% موترها به این طرف میره، 80% کار ما مشکلی ما رفع شده. سرکار جور شد ان شاء الله 100% خلاص بشه. اول سابق بوده تپ تپا بالا میشدیم پایین میشدیم، موتر بعد چپه میشد، اوگار میشد، تایر بج میکرد. مشکلات داشتیم سابق. فعلا خو شکر الحمدلله هیچ مشکل نداره. د یادونې وړ ده د دغه سړک د جوړونې چارې 2 میاشتې مخکې د 209 الفتح قلي اردو قمندانۍ لخوا پیل شوې چې تر اوسه پورې 40 لک افغانۍ مصرف پرې راغلی او 80 سلنه چارې مخته تللي.